بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن 290 صفحة کې كتاب العربية بين يديك الكلام تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره حوار تبادله کړئ، خبرې اترې تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دي. مثال کې څه دی؟ د سعودي نقشه ښکاري. نو لومړی کس ورته وایي ای خدمه، څه امر خدمت شته؟ دوهم ورته وایي لدی حجز الى السعودیه، زه بوکینګ لرم، یو څه یعنی ټیکټ لرم د سعودي. و اريد تأکید الحجز، او د خپل بوکینګ یا د ټیکټ لرلو هغه کوم موضوع چې د هغې نه غواړم ځان مطمئن کړم. عین شی د دې هیوادونو لپاره هم تاسې جوړوئ. زه به دوه مثاله وکړم، نور همغه شی دی، صرف د هیواد نوم بدلیږي. تونس، ای خدمه لدي حجز إلى تونس وأريد تأكيد الحجز. د عمان یا عمان لپاره أي خدمة لدي حجز إلى عمان وأريد تأكيد الحجز. نو راځو التدريب الثاني. دا نور هم همغسې دی ښه، بس صرف د هیواد نوم پکې بدل کړئ، نور لانجه پکې نشته دی. نو په دویم تمرین کې تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره حوار تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. مثال داسې دی چې التذاکر ټیکټونه، او الجوازات یا جوازات السفر. جوازات دلته موږ ورته پښتو کې پاسپورټونه وایو، او التذاکر ټیکټونه دي. نو دلته اوس مثال داسې را جوړ دی چې ټیکټونه چیرته دي او پاسپورټونه چیرته دي. لکه هغه کله چې ایرپورټ یا هوایي میدان ته څوک ځي، نو هلته حتما ترې پوښتنه کوي أين التذاکر، ټیکټونه چیرته دي؟ هذه هي التذاکر، ټیکټونه دا دي. وأين الجوازات، پاسپورټونه چیرته دي؟ هذه هي الجوازات، دغه دي پاسپورټونه. تأشيرة الدخول او تأشيرة الخروج، د دخول او خروج ټاپک هم. أين تأشيرة الدخول؟ هذه هي تأشيرة الدخول. أين تأشيرة الخروج؟ هذه هي تأشيرة الخروج. الخيار البصل، الخيار بادرنگ، البصل پیاز. أين الخيار؟ بادرنگ چیرته دی؟ هذا هو الخيار، ځکه خيار یا بادرنگ مذکر دی. أين البصل؟ دلته هم اوس هو نه وایو، هي نه وایو، ځکه چې پیاز مذکر دی. هذا هو البصل، پیاز دا دی. الأثواب القمصان. أين الأثواب؟ هذه هي الأثواب، دا دی جامې. أين القمصان؟ قمیصونه چیرته دي؟ هذه هي القمصان، دا قمیصونه دي. السمك اللحم. أين السمك؟ هذا هو السمك. أين اللحم؟ هذا هو اللحم. أين الكتب العلمية؟ هذه هي الكتب العلمية. المجلات أين المجلات العلمية؟ هذه هي المجلات العلمية. د مذکر او مؤنث پیژندل رښتیا هم کېدای شي تاسو ته سخت وي، بعضې نښې وي، بعضې نښې نه لري. نو دې لپاره زمونږه په همدې چینل کې هغه پلیلیسټ ته چې لاړ شئ، هلته د قواعد او نحوې په برخه کې یو ویډیو شته، د مؤنث او مذکر پیژندلو ویډیو، د هغه تفصیلي وګورئ. تأشيرة الخروج او تأشيرة الدخول. د أين تأشيرة الخروج او أين تأشيرة الدخول، دغه همغه د سر مخکې وروسته کړی دی، نور فرق نه کوي. التدريب الثالث، دریم تمرین ته ځو. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. أسابيع هفتې، فندق هوټل، المسجد الحرام. نو دلته اوس ګورو چې دې کې څه لیکلي دي، په دې هکله څه مثالونه را جوړ کړي، همغه بیا موږ او تاسې د نورو په هکله هم را جوړوو. كم يوما ستقيم، څو ورځې به پاتې کېږي؟ 3 أسابيع تقريبا. ګوره دلته 3 أسابيع دي، 3 هفتې تقریبا. أين ستقيم؟ في فندق قريب من المسجد الحرام. نو دا به اوس دلته هم را جوړوو. 4 أيام
شقة المسجد النبوي. یو دوه درې دا مثال به زه حل کړم، دا لنډینې درې تاسې ته پرېږدم. كم يوما ستقيم؟ 4 أيام تقريبا. أين ستقيم؟ في شقة قريبة من المسجد النبوي. الته قریبین دی، تاسو به قریبتن ځکه وایئ چې فندق مذکر دی، شقتن مؤنث ده، نو قریبون په ځای قریبتن من المسجد النبوي. كم يوما ستقيم؟ شهرا تقريبا، يوم میاشت تقريبا. أين ستقيم؟ في بيت قريب من المكة يا من مكة. وبخينو من المكة نرازي من مكة. دریم عکس کې 5 أشهر غرفة المسجد الحرام. كم يوما ستقيم؟ 5 أشهر تقريبا، 5 میاشتې پاتې کېږم. أين ستقيم؟ في غرفة قريبة من المسجد الحرام. نور نو بس تاسې دغه هماغه شیان دي، صرف بعضې ځایونه یې بدلېږي پکې. التدريب الرابع، څلورم تمرین. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. لکه څنګه چې مثال کې دی، ملګري سره حوار تبادله کړئ. من أين أنت قادم؟ د کوم ځای نه راغلی، د کوم ځای نه راتلونکی؟ أنا قادم من بنغلاديش. هل أنت قادم للزيارة؟ لا أنا قادم للعمل. اوس عین مثال هم دې نورو کې جوړو. من د درې مثاله زه جوړوم او لاندې درې مثالونه به تاسې جوړوئ. هل من أين أنت قادم؟ أنا قادم من تشاد. هل أنت قادم للعمل؟ لا أنا قادم للزيارة. نيجيريا. من أين أنت قادم؟ د کوم ځای نه راغلی؟ أنا قادم من نيجيريا، زه د نيجيريا نه راغلم. هل أنت قادم للعمرة؟ آیا ته د عمرې لپاره راځې؟ لا أنا قادم للعمل، زه د کار لپاره راځم. د دې هیواد پوښتنه کېږي، بیا جواب وایي د دې لپاره راغلی، بیا وایي چې نه د دې لپاره راغلی یم. دا درې خبرې دي په هر عکس کې. دا دریم هم زه حلوم. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من ليبيا. هل أنت قادم للدراسة؟ لا أنا قادم للعمل. آیا ته د درسونو لپاره راغلی، درس ویلو لپاره راغلی؟ نه زه د کار لپاره راغلی یم. دا وه 290 صفحه. دا بل به هم ولولو نو ځکه چې ډېر شي درس. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثالين. دې دواړو مثالونو کې چې څنګه دي همغسې خپل ملګري سره تبادله وکړئ. الحقيبة أسود، القلم أحمر. فقدت حقيبتي. ما بکسه ورکه کړې، زما بکسه مې ورکه کړې. ما لون حقيبتك؟ د بکسې رنګ څه دی؟ أسود. لونها أسود. فقدت قلمي. ما قلم ورک کړی. ما لون قلمك؟ ستا د قلم رنګ څه دی؟ لونه أحمر. رنګ چې دی هغه سور دی. فقدت النظارة، چشمو ته وایي، أبيض سپین ته وایي. فقدت نظارتي. ما خپلې چشمې ورکې کړي دي. ما لون نظارتك؟ ګوره نظارتي زما چشمې، نظارتك ستا چشمې. ما لون نظارتك؟ لونها أبيض. فقدت ساعتي. ما خپل ساعت ورک کړی. ما لون ساعتك؟ ستا د ساعت رنګ څه دی؟ لونها أصفر. فقدت تذكرتي. ما ټکټ ورک کړی. ما لون تذكرتك؟ لونها أخضر. فقدت سجادتي. ما فرش ورک کړی دی. ما لون سجادتك؟ ستا د فرش رنګ څه دی؟ لونها أزرق. رنګ یې بلو، آسماني، همدا به نومینو. أين التذاكر؟ وبخئ. فقدت تذاكر. فقدت التذاكر. ما ټکټونه ورک کړي. ما لون التذاكر؟ د ټکټونو رنګ څه دی؟ لونها أبيض. رنګ یې سپین دی. فقدت الجوازات. ما څه ورک کړه؟ پاسپورټونه. ما لون الجوازات؟ یا ما لونها؟ أخضر شین. همدا مثالونه دي، نور هیڅ فرق نه کوي، صرف نومونه بدلیږي او رنګ بدلیږي. دا به
تاسې سره بدل را بدل کړئ او جملې به جوړې کړئ. التدریب السادس: اجب عن الاسئله التاليه. لاندې سوالونه جواب کړئ. لکه څنګه چې تاسو ته مناسبه ښکاري تیرو درسونو ته وګورئ، بیا دا هغه کوي، جواب کوي همسې. هل انت ماليزي؟ ایا ته مالیزیایي یې؟ که ته مالیزیایي یې نو ووایه چې نعم انا ماليزي. لا انا لست ماليزيا، زه نه یم. اين حقيبتك؟ ستا بکسه چیرته ده؟ ته ویلی شي هذه هي حقيبتي، دا زما بکسه ده. یا وایي فقدت حقيبتي، ما بکسه ورکه کړې. یا ویلی شي حقيبتي في البيت، په کور کې ده. ما لون حقيبتك؟ ستا د بکسې رنګ څه دی؟ لون حقيبتي اسود. من أين أنت؟ أنا من أفغانستان. ته د کوم ځای نه یې؟ زه د افغانستان یم. ما جنسیتک؟ جنسیت دې څه دی؟ دلته جنسیت مطلب جنس نه دی، جنسیت مطلب هویت، چې ورته وایي چې افغانی یم. کم ساعتا تنام فی اليوم؟ کم ساعتا څو ساعته تنامو ویده کېږي فی اليوم په ورځ کې. نو دلته اوس ته کولی شي ووایې چې انامو 5 ساعات، 5 ساعته ویده کېدی شم فی اليوم. هل تحب السفر؟ آیا ته سفر خوښوې؟ نعم یا لا. هل تقیم فی فندق؟ آیا ته په هوټل کې پاتې کېږې که په کور کې پاتې کېږې؟ ورته ویلی شي چې لا. که په هوټل کې پاتې کېږې ورته ویلی شي چې هو. هل سافرت للعمره؟ آیا د عمرې لپاره دې سفر کړی دی؟ هل تحب السفر؟ آیا سفر خوښوې؟ دا سوال خو 2 پیرې تکرار کړی دی، تاسې جواب 2 پیرې تکرار کړئ. کم تستغرق الرحلة إلى جدة؟ نو حتما دغه درس د جدې په هکله هم و. دا هغلته وګورئ چې جدې ته سفر څومره دی، څو ساعته نیسي. أين جواز سفرک؟ ستا پاسپورټ چیرته دی؟ ماذا في حقيبتك؟ بکسه کې دې څه دي؟ هل زرت المسجد الحرام؟ آیا مسجد حرام دې کتلی؟ هل صلیت فی المسجد النبوي؟ آیا په مسجد نبوي کې دې لمونځ کړی؟ نو دا ټول سوالونه تاسې جواب کوئ. نو زه فکر کوم د نن لپاره بس دی همدومره درس. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.